لنن څخه 4.5 کاله د مخه څنګه لرغوني مصریانو په 400 میلیونو داسې ډبرو چې وزن حتی تر 80 ټنو پورې رسیده د 50 پوړیزو ودانیو په څیر دا احرامونه جوړ کړل. تر 160 مترو لوړ دا احرام د انسانانو په تاریخ کې تر 400 کلونو پورې تر ټولو لوړه پروژه وه چې وزن تر 80 میلیونو ټنو پورې رسیږي. دا هغه ودانۍ ده چې 4.5 کلونو راهیسې په داسې حال کې ثابته ولاړه ده چې پرې طوفانونه، ګرمي او شدید بارانونه تیریږي. په نړۍ کې تر اوسه هیڅ داسې لرغونی جوړښت نشته چې تر اوسه دې همداسې ثابت پاتې وي لکه د مصر دا احرامونه. تر نن ورځې پورې په دې احرامونو د څېړونکو مختلفو ډلو څېړنې کړي دي او لا هم جریان لري، خو په حقیقت کې تر دې دمه هیڅ څوک دې نتیجې ته نه دي رسېدلي چې واقعا دا احرامونه په څه ډول جوړ کړل شول. یعنی د دې احرامونو په اصلي رازونو هیڅ څوک لا پوه شوي نه دي. څوک وایي چې دا د فضایي مخلوقاتو لخوا جوړ کړل شوي دي، څوک وایي چې شاید د لریونو او د لرګیو چوکاټونو په واسطه یې درنې ډبرې پورته کړي وي، څوک بیا وایي چې شاید د حرم دننه له پټو ریمپونو او لارو څخه یا د اوبو په ذریعه ډبرې ورپورته کړل شوي وي. په هر حال ټول انجینران او لرغونپوهان د احرامونو په جوړښت یوې موافقې نظریې ته نه دي رسېدلي.